بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایم غنی خان. غنی خان پښتو اکیډمي ته طرفه یو نوی ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. مرګونو زمانن تاسو لخم چې تاسو په وینډو 10 کې وال پیپر څنګه چینج کوئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان ریکوست دی چې تاسو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټول مخکې به چې مونږه رائټ کلیک کړو. اینه پس به چې په ډیسکټاپ باندې رائټ کلیک کړو او په پرسنلایز باندې به کلیک کړو. اینه پس دلته کې ما سره دی بیکګراوند پکچر. دلته کې ما سره دی چوز یور پکچر. دلته کې ما سره چې دی پکچرز دي نو چې دې کې تاسو کوم سلیکټ کوئ پای باندې کلیک کړئ. دلته کې ما سره چې دا دی چې دی وال پیپر چې چینج شو. اینه پس چې دا پکچر سلیکټ کوم نو اینه پس دا وګورئ ما سلیکټ کو ما سره چې دی دا وګورئ دا وال پیپر راو. اینه پس چې دی دلته کې چې زه ښکته راشم نو دلته کې ما ته وایي چې براوز. نو چې ما کوم پکچر د نت نه نوټ کړي وي یا چې ما سره په خپل کمپیوټر کې ما سره پراته وي نو زه هغه هم دلته نه سلیکټ کولی شم. چې تاسو وایئ زه دا پکچر نه سلیکټ کوم هغه پرې پرېږدم او هلته به تاسو لاړ شئ هغه پکچر به اوپن کړئ. دا ما سره پکچر دي زه دې کې وایم چې ما دا پکچر نه دی خوښه زه دې نه پکچر سلیکټ کوم. او زما چې دی دا یو پکچر خوښ دی نو زه به دا پکچر سلیکټ کړم او اینه پس به چې چوز پکچر باندې کلیک کړم نو ما سره چې دلته کې دا وګورئ وال پیپر چې دی چینج شو. مګر دا یو وړه شان دی ویډیو ما ویل تاسو سره شیر کړم که خوښ شي مو وي نو لایک هم کړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د ویډیو باره کې مسله وي ما ته په کامنټ کې راکړئ. ډېره مننه. تھینکس فار واچینګ.